ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې اونۍ چې د مرستو راټولولو په موخه هر کال جوړیږي ونمانځل شوه. د دې ولایت د سرې میاشتې رئیس نجم الدین هلال وایي د دې اونۍ هدف د مرستو راجلبول دي چې بډایه هیوادوال او بنسټونه یې د یاد ادارې سره کوي ترڅو پرې د اړمنو او ناچاره خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې زمونږ دغه اونۍ خاص په دغه نامه باندې د دغه عنوان لاندې چې د سخاوت لاسونه مه لنډوئ، د دې عنوان لاندې لمانځل کېږي. هدف او مقصد یې دا ده چې هغه مریضان چې د زړه سوري مریضان وي، هغوی مور او پلار او والدین او کورنۍ اقارب د مصارفاتو توانایي نه لري. نو افغاني سره میاشت مکلفه ده چې د خپلو هیوادوالو په مرسته او په همکارۍ باندې هغه هیوادوال چې هغوی مالي وړتیا لري، مالي ظرفیت لري، د هغوی په همکارۍ او د هغوی په مالي مرسته باندې دغه مریضانو د تداوۍ لپاره یو څه امکانات برابر کړي. ښاغلی هلال زیاتوي چې تیر کال د ننګرهار هغه لرې پرتو سیمو ته د روغتیايي مرستو سربیره په ګڼو نورو برخو کې هم مرستې رسولي دي چې ولسونه یې د کړاو سره لاس او ګریوان وو. نوموړی وایي تیر کال 1500 هغه سوالګر راټول کړي او معاشونه یې ورته ټاکلي چې د اړتیا له مخې سوال کولو ته مجبور شوي وو او ترڅنګ یې ګڼو بې سرپرسته ماشومانو ته د کار کولو زمینې برابرې کړي دي. موږ الحمدلله په تیر یو کال په جریان کې د خپلو هیوادوالو سره تقریبا 9315 فامیلو سره نقدي، خوراکي او غیر خوراکي البسه د مختلفو توکو مرستې مو سره کړي دي. همدارنګه د صحت په بخش کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه مکلفیت لري چې په هغه ساحو کې لرې پرتو ساحو کې چې هلته صحتنامه یا نور ادارات یا نور ارګانونه لاسرسی ونه لري. سرې میاشته اداره مکلفه ده چې په هغو ساحو کې خپل روغتیايي ټیمونه په کار باندې ګمارلي دي. تیر کال تقریبا موږ 1500 تعداد کې سوالګرو ته ماهانه معاش ورکوو د ننګرهار په ولایت کې تنها، چې دا د زموږ امنیه قومندانۍ او د محاکمو د ریاست او کاري امور جمعي ریاست سره په ګډه راټول شوي دي. بل لوري ته قومي مشران وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د افغاني سرې میاشتې اصلي هدفونه پیژندلي چې د اړمنو او ناچارو خلکو لاسنیوی دی. د یو شمېر نورو په خبره چې لرې پرتو سیمو ته په سم ډول مرستې او خدمات نه دي رسیدلي، هیله لري چې راتلونکي کې ورته پاملرنه وشي. د دې نظام په راتلو سره د سره میاشت موږ په هغه حقیقي ډول باندې وپېژانده چې دا واقعا دا خو ډېره غټه اداره ده او که چېرته وغواړي نو د ډېرو فقیرو او بېوزله افغانانو لاسنیوی کولی شي. خوشبختانه چې اسلامي امارت دغه اداره دی ولسونو ته راوپېژانده او په هغې بڼه باندې راوپېژانده چې په کومه بڼه باندې په کار وه. باید لرې پرتو ولسوالۍ لکه دور بابا، نازیان، په چیراګام داسې لرې ولسوالو ته زیاتره سهولات نه دي رسېدلي، خو انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ورسیږي. انشاءالله دغه کومې وعدې چې دغه مشران که او د دوی دغه خلوص او دغه تقوا ته ګورو، زیمه چې انشاءالله په ځای به ولګي او ځای ته به ورسي. د افغان سرې میاشتې مسؤلین وایي یوازې په تیر کال کې څه د پاسه 2000 اړمنو کورنیو سره د نغدي، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي چې تر ډیره پکې هغه خلک په پام کې نیول شوي دي چې وروستیو طبیعي آفتونو ځپلي دي.